که چیرې تاسو وایئ چې دا کتاب د الله طرف نه دی نو بیا راشئ همدې کتاب په شو کتاب جوړ کړئ. څومره اسانه چلنج. خلک به کیدای شي دا وایي چې قرآن خو 6500 آیاته دی 114 سورته دی دا خو ډېر سخته کېږي چې موږ ټول کینو دا ولیکو دا خو ډېر وخت اخلي دا چلنج ډېر سخته دی. الله سبحانه وتعالی اسانه کوي. الله سبحانه فرمایي که چیرته تاسو وایي دا قرآن د الله طرف نه دی راشئ بیا 10 سورته جوړ کړئ. سبحان الله. ته که سورې فلق سورې ناس سورې کوثر دا ټول راواخلې محدود سورتونه دي واړه کیدای شي 15 ورقې هم نشي راشه 10 سورته جوړ کا. خیر دی که ټول قرآن نشي جوړولی. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اصحابه اجمعین. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګران ورونو مسلمانانو او خویندو جزاک الله خیره چې یو ځل بیا تاسو سره خپل ځان سره لرم او الله تاسو ټول عبادات منځونه روژې د الله سبحانه د اطاعت او کوم جد و جهاد هم په دې روزه کې کړی دی صدقات هم ورکړي زکات الفطر زکات هم ورکړي چې هر څه هم کړي دي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. بدون د شک زموږ دا ناچیز اعمال موږ هیڅ چېرته هم نشي وړلی بغیر د نه چې موږ باندې الله خپل رحم وکړي او انشاءالله الله سبحانه وتعالی ډېر زیات رحیم او غفور ذات دی. نو که موږ یو ستنه هم مخکې کیدو فقط د نیک کار اراده مو کو چې دا نیک کار کو الله موږ ته بدل کې اجر راکوي. نو دا ډېره مهمه ده انشاءالله چې موږ بیا هم خپل جد و جهاد جاري وساتو څو به د الله رضا لاس سره وړو. ورونو خویندو پرون په پروګرام کې موږ په دې باندې بحث کوو چې قرآن د الله کلام دی لیکن بعضې خلکو دا سوالونه کړي دي چې قرآن د الله کلام نه دی او همچنان زموږ په دې سلسله د اسلامي رالخونه کې د اسلام او ساینس منطق نه په نظر کې موږ ټول ادیان چاڼ لاندې اچولي وو. تقریبا 3700 ادیان په ټول دنیا کې دي. په هغه جمله کې موږ 10 افکارات یا ادیان یا فلسفې راواغستلې او هغه هم هر یو د اسلام مبین او مبارک دین سره پرتله کړي او بیا هم د ساینس او منطق نظر لاندې وکتل چې کوم یو حق کېدلی شي. ځکه الله سبحانه وتعالی وایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چې کله حق راورسیږي بیا باطل له منځه ځي او بدون شک چې حق ګټونکی دی. نو په همدې ډول باندې دلته ډېر زیات باطل نظریاتو د انسان د ژوند په باره کې د ژوند د مقصد په باره کې د آخرت په باره کې د الله سبحانه وتعالی د حقیقت په باره کې زموږ خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې او همچنان د الله سبحانه وتعالی کلام او ټوټل د ژوند فلسفه او میټافیزیکس همداسې نور مسلې موږ الحمدلله ډېر د یو غټ سفر نه د اول رمضان ته اوسه پورې یو حد ته رسېدلي چې نن موږ په دې باندې بحث کوو چې آیا واقعا قرآن د الله کلام دی. ځکه موږ دا ثبوت کړه چې خالق د کائناتو حق دی خالق د کائناتو دا کائنات جوړ کړي دي او چون دا کائنات جوړ کړي دي موږ ته مقصد راکړی دی نو حتما موږ ته به د هدایت کتاب رالیږي لکه څنګه چې یو خالق یو کمپیوټر یا یو موبایل ته چیرته م واخلي هغه کې یو انسټرکشن مینیول وي د هدایت یو کتاب پکې وي چې ته دا موبایل څنګه استفاده کوې. نو په همدې ډول باندې انسان ډېر یو مغلق ترین مشین ورته ویلی شي یو مغلق ترین سپیشي ورته ویلی شي چې هر څه ته ورته وایي. نو موږ انسانان همچنان هدایت ته ضرورت لرو چې خپل ژوند څنګه مخکې ویسو خپل منځو کې رابطات څنګه وکړو د ژوند زموږ مقصد څه شی دی او چا چې موږ خلق کړي هغه موږ نه څه غواړي. نو همدا ډول دا منطقي ده چې الله سبحانه وتعالی خالق د کائناتو باید موږ ته یو هدایت کتاب ولري. دلته نور خلکو هم دا ادعاګانې کړي دي چې زموږ کتاب د الله نه دی. په دې جمله کې موږ هندویزم وکتو موږ بدیزم وکتو موږ یهودیت وکتو موږ عیسویت وکتو موږ فارسیزم وکتو زوراسترنزم وکتو په همدې ډول باندې ډیموکراسي کوشش کړه چې موږ ته هدایت وکړي لیبرالزم وکتو همداسې نور زمونه موږ هم چک کړل لیبرالزم وکتو او په دې نتیجې ته ورسېدو چې یو هم زموږ د ژوند جواب نشي راکولی. اوس زه په حیث مسلمان دا بحث کوم چې قرآن د ټول سوالونو جواب ورکولی شي.
قرآن واقعیت د الله کتاب دی او دا اوسه پورې موږ منطقي ډول باندې کړی دی الحمدلله د منطق په نظام کې او منطق په بنیاد باندې قرآن کامیاب دی لازم نه دی چې موږ قرآن منطق بنیاد باندې چک کړو بیا ومنو دا واقعا د الله کلام دی نه دغه بحث غیر مسلم ته دی او ما مخکې ذکر وکړو چې دا ډېر مهم دی چې موږ دغه بحثونه زده کړو تر څو پورې کله موقعیت د دعوت راځي او دعوت د موقعیت شته دی ماشاءالله سوشل میډیا کې کولی شئ ماشاءالله زموږ وروڼه افغانستان نه بیرون سفر کوي 15 میلیون افغانان د افغانستان نه بیرون دي همچنان ماشاءالله اوس یو دنیا یو وړوکی کلی جوړ شوی دی یو ګلوبل اکانومي ده نو حتما زموږ یا همکار یا کارمن یا بل غیر مسلم وي یا زموږ مسلمانانو کې همچنان الحاد ډېر خپور شوی دی او موږ باید د دې سوالونو جواب ولرو تر څو پر څوک دا سوال کوي هغه ته قاطع جواب ورکړو نو انشاءالله ما پرون په معجزو باندې پروګرام ختم کو چې معجزه مې لږ تعریف کړه چې معجزه دی څه شی معجزه زه به بیا تعریف کوم هغه ورون ته څوک چې پرون نه و معجزه په یو لنډ عادي ژبه باندې دا دی چې یو شی هغه وخت یا مثلا هغه کوم حال چې کار کیږي د انساني وضاحت ورته نه وي عقلي او فزیکي او نقلي او منطقي دې ته موږ معجزه ویلی شو مثال مې درکړو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه تر جروسلم پورې بیا جروسلم نه اسراء المعراج قصه دا یو معجزه ده همداسې نورې معجزې مثال مې درکړو د عیسی علیه السلام چې مړي ژوندي کول د الله په مدد سره دا یو معجزه وه ناممکنه ده چې یو منطقي ډول باندې فزیکي ډول باندې او عقلي ډول باندې یو انسان مړی ژوندی کړي دا معجزه ده او دا معجزې ولې کېږي د مخکې ځو ما مخکې د باندې بحث کړ چې الله سبحانه وتعالی هر یو پیغمبر چې دې دنیا ته رالیږلی خپل انسانانو ته خپل مخلوقات ته رالیږلی دی ولکل قوم حاد چې هر یو قوم ته پیغمبر رالیږلی دی و ان من امت الا خلا فیها نذیر هر یو امت الله سبحانه وتعالی وارنر رالیږلی دی او کس چې خبر کی حق او باطل نه او ته ووایي چې تاسو حرام مه کوئ حلال طرف ته تشویق کی دغه پیغمبر ته یو څه شی ورکړي دي چې خلق قانع کی چې دا واقعا د الله پیغمبر دی چون دا د الله پیغمبر دی دا عمل دا اجرا کولی شي او دا عادي خبره ده چې موږ یو ځای ته والی لیږو یو ځای ته رئیس جمهور ځي هغه کې باید کیفیت وي چې خلک دا تعقیب کی هر یو لیډر کې چون دا دوی خپل انتخاب نه نو راغلي دوی پیغمبرانو نو الله سبحانه وتعالی الهي معجزې ته ورکړي دي د خپل د مقام نه چې دا عمل تاسو کولی شئ زما په اجازت باندې تر څو پورې خلک قانع شي په تاسو باندې ما مخکې مثال ورکړی دی چې د موسی علیه السلام چې کوم معجزه ورته الله سبحانه وتعالی ورکړې وه په هغه وخت کې د هغه وخت بنیاد باندې خلکو حالت څه شی دی مثلا که نن نعوذ بالله یو پیغمبر راشي نو هغه به د ټیکنالوژي په بنیاد باندې وي یو داسې ټیکنالوژي به راوړي چې ټوله دنیا ټیکنالوژي به ناکامې کړي لکه مثلا موږ سره کورونا وایرس یو معجزه هم دی الله طرف نه چې موږ باید وډار شو موږ ټول دنیا کې خلکو په خپل ټیکنالوژي باندې او په ساینس باندې او په اقتصاد باندې ډېر زیات مغرور وو نو الله سبحانه وتعالی داسې یو امتحان دوی ته واچو داسې یو مرض چې فقط مایکروسکوپ باندې تاسو کتلی شئ او ټول دنیا وژړقوله نو همدې ډول باندې که چېرته داسې په دې زمانه کې یو پیغمبر راشي دا زمانه د ساینس او ټیکنالوژي ده نو هغه سره به داسې یو ساینس او داسې ټیکنالوژي وي چې دنیا ټول ساینسونه او ټیکنالوژي به ناکامه شي په همدې ډول موسی علیه السلام چې کله الله ولېږو فرعون ته او کوم بني اسرائیل چې هلته وو چې هغوی بچ کړي او نجات ته ورکړي دا کوم فرعون ظلمونه چې پې کول نو او ځای یې بدل کړي ورته دې ته یې د فرعون دا کوم چارچوبه خلک چې وو چې کوم ډېر زیات میجیشن وو هغوی جادوګران وو هغوی دا قصه اوږده زه به یې لنډه کړم چې هر یو سره خپل یو جادو وکړه چا ماران جوړ کړه چې موسی علیه السلام کله خپل لښته واچوله نو هغه نه یو داسې شی ټول تسلیم شول چې دا جادون دی دا شی جدا دی یعنی دا حتما د الله طرف نه دی او په همدې شکل باندې عذاب چې کوم راغلل ماشومان چې کوم وفات شول همداسې کوم د نور مریضان چې راغلي هغه ټول معلوم شو چې دا امکان نه لري چې موسی علیه السلام په خپله وکړي دا حتما د الله سبحانه وتعالی طرف نه دی ډېرو خلکو وډار شول او ځان تسلیم کو او د باندې موږ درسونه لرو وروسته د باندې بحث کوو خو زما مطلب د معجزې نه دی یو بل معجزې مثال به هم ورکم هغه د عیسی علیه السلام دی عیسی علیه السلام چې کله الله سبحانه وتعالی خپل قوم ته ولېږو هغه قوم کې څه شی رواج و هلته ډېر زیات رواج چې و میډیسن و صحي عملیاتونه رواج و دغه قوم فخر کو
چې موږ خو دا عملیات کولی شو، موږ خو داسې صحي علاجونه کولی شو. طبابت ډېر زیات غټ و. نن هغه مسله غټنده وړوکې ده، لیکن په هغه وخت کې ورته وایم نو الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته داسې معجزې ورکړي چې خلک تسلیم شي چې دا امکان نه لري چې دا مثلا عادي انسان وي زموږ منځ کې غټ شوی وي او ووایي چې مثلا زه د الله پیغمبر یم او کوم دروغ پیغمبران چې کوم راغلي هغه فاسق شي. نن هم دروغ پیغمبران ډېر زیات دي متاسفانه په دنیا کې. هر ورځ زرهاو کسان پیدا کېږي زه الله نه راغلی یم، خلکو ته معجزه شی ده، معجزې نشي وړاندې کولی. عیسی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی داسې معجزې ورکړې چې د هغه وخت کوم صحي بحثونه چې وو هغه ټول شرم ته کېښودل. زه به څو دانې لیست کړم. اول، عیسی علیه السلام بدون د کوم نر د یو ځایوالي نه پیدا شو. دویم، عیسی علیه السلام د الله مدد سره الله په اجازې سره مړي ته ژوندي کول. دریم، عیسی علیه السلام چې کوم وړاندو هغه ته بنا ورکو د الله مدد سره. دا غټې معجزې دي. نن یو ښځه کولی شي چې یو اولاد راوړي بدون د نورو سره یو ځای شي. موږ کولی شو چې هغه ته پیشکاري وکړو، مثلا نور دي چې هغه باندې بحث نه کوم، خو لنډ نن دا معجزه نشي کېدلی. بدون د شک چې پیشکاري لري کې بیا هم معجزه ده، لیکن که پیشکاري پکې یو اضافه کې نو دا معجزه کمېدی شي. او هر یو ته الله سبحانه وتعالی حکمت پکې وو. بل عیسی علیه السلام په وړیتوب کې خبرې وکړې، په زانګو کې وایي چې زه الله نبي یم او راغلی یم تاسو ته. په زانګو کې خبرې دا په هغه وخت کې معجزه وه. د مړي ژوندي کول معجزه وه. هغوی حتی دومره تبابت کې قوي وو چې دوی به د ذهن عملیاتونه کول، لیکن مړي ژوندي کول هغوی ته ناممکن وه. نو الله سبحانه وتعالی دا معجزه ورته وړاندې کړه. بل وړانده بنا کول دا هم معجزه وه. هغه وخت خلک دا تسلیم شول چې دا د الله طرف نه دی، بلکې بعضې خلکو ته یو لیوله پورې وروسته د عیسی علیه السلام مرګ نه چون دا قصې واورېدلې، بیا پال، پیټر او جان، لوک، دوی حتی ویل دا د عیسی علیه السلام د خدای وویلې. اورتوډاکس کوم چې عیسویانو هغوی ته نعوذ بالله د خدای اولاد وویلې. نو په دې کې بحث نه کوم چې ما مخکې بحثونه کړي په ده باندې، راځو معجزې باندې بیرته. چې کله الله سبحانه وتعالی خپل اخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم په قرآن کې آیت د سورې انبیا سورت نمبر 21 آیت نمبر 102 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ما نه ده لېږلی رحمت بلکې ټول عالمین ته، د ټول انسانانو ته. چې کله خپل آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم را لېږو نو هغه ته هم باید معجزه ورکړل شوی تر څو پورې خلک قانع شي چې دا واقعا د الله سبحانه وتعالی نبی دی. د ده معجزه په هغه وخت کې څه شی و؟ شعر او شاعري وه. شعر او شاعري پرې ټول خبر یو چې 1400 کاله مخکې د بدون عرب او عام ټول عربانو سره شعر او شاعري او غاټ مقام درلودو. داسې مقام چې کله به کلي کې شاعر پیدا شو دوی به هلته سیرلي هلالو کله واده به پروګرامونه کول، مبارکیانې به کېدلې. په شعر او شاعري به دوی په خبره ختمول هم په شعر او شروع کول هم په شعر باندې، هر څه په شعر او شاعري و. بلکې چیلنجونه ورکول، کم پرژینس وو، کم رومنس وو، رومانیان هغوی ته به چیلنجونه ورکول چې ستاسو دا ټکي تاسو څنګه په خپل ژبه کې ویلی شئ، بلکې دوی په دې شعر باندې ویلې. چې کله قرآن نازل شو الله سبحانه وتعالی اولین آیات چې نازل شو الله سبحانه نازل کو هغه په کوی نور کې وو په غار حرا کې. اقرا باسم ربک الذی د سورې علق سورت نمبر 9 آیت نمبر اول نه 5 پورې نازل شو. دلته دغه قرآن مکمل جدا و. هغه شعر او شاعرانو به یو بل داسې ماتول لکه څنګه چې ته وایې چې دوی ټانټې ریبي په شعر او شاعري باندې، لیکن دوی ته ټول چپ پاتې شول چې دا واقعا څه جدا دی، دا نه شعر دی او نه شاعر دی چې یو چې واقعا غټ دی، زموږ د لیول نه ډېر اوچت دی، دا حتما د الله سبحانه تعالی طرف نه دی. بل د یو چا باندې قرآن نازل شو چې هغه امي و. چې کله رسول الله اقرا باسم ربک الذی خلق هغه ولې ما نه بقاري، زه لوستونکی نه یم، بلکې دا مسله جبرائیل امین 3 دفعې تکرار کړه او هغه نه بعد قصه اوږدېږي. موږ بېرته قرآن ته بیرته راشو. یعنې یو چا ته قرآن نازل شو چې هغه مخکې واضح ډول باندې ټولو مکنسته په مکه کې معلوم و، بلکې په نظرت کې په نور ځایونو کې چې دا یو امي دی، یعنې دا نه لیکلی شي او نه لوستلی شي. دکې هم دا خبر غواړم جواب کوم خلک وایي چې رسول الله امي دی یعنې بې سواد دی. د دې معنا دا نه ده چې یو سړی لیکلی لوستلی نه شي هغه بې سواد دی. دلته موږ میلیونهاو خلک لرو، بلکې په چاینیز کلچر کې په چاینیز کلتور کې دا دی چې یو کس باید لیکل لوستل نه کړي، په تجارت توجه ورکړي. دا لازما چې یو سړی لیکل لوستل نشي د دې لپاره د ژوند صحیح فیصلې نشي کولی. نه، موږ کافي تجاران لرو چې هغه ته نوم نشي لیکلی، ماشاءالله غټ تجارت لري. لازم نه دی چې یو کس باید ولولي
ولیکي دې دپاره هغه تعلیم یافته دی که ونه لیکي هغه تعلیم یافته نه دی بلکې شیخ عبدالعزیز بن باز رحم الله وتعالی هغه په سترګو باندې ړوند نه لیکلی شو نه لوستلی شو وګوري فتوا وګوري کتابونه وګوري یعنې دا لازم دی چې سړی باید ولیکي ولولي تر څو پورې هغه موږ قبول کړو په حیث یو لیډر باندې کولی سړی لیډر هم شي ماشاءالله ته علم ورکړی وي لازم نه چې هغه ولیکي ولولي راځو بېرته خپل بحث ته دا مسله واضح وه په دې جمله کې البقاني هم دا وایي چې ټول عربین پننسلا ویزروله چې څنګه یو څه شی چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه زموږ د لیول نه بره دی تامس کلایل هم چنان وایي چې کله غرب تشویش وو چې عربان سره به اټوم بم ورسیږي یعنې اټوم بم قدرت به عربان ته ورسیږي دوی دا له هیره ویستې ده چې اټوم بم په هغه وخت کې عربان ته لاسته ورغی چې کوم ورځ باندې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو په همدې جمله باندې لابد بن رباح د هم چنان خپل شعر شاعري پرېښودله مشهور شاعر او شروع یې کړه د قرآن زده کړې ته ځان تسلیم کو چې زما د شعر شاعري صفر ده ځان تسلیم کو نو په دغه حالت کې د قرآن یو معجزه الله سبحانه وتعالی محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړه دا معجزه نه فقط داسې معجزه وه چې عربان ته کافي وه بلکې نن دا معجزه هم شته دی بل دا معجزه آینده کې هم وي تر د وخته پورې چې انسانیت ژوندی دی ځکه که یو سړی ووایي چې ګرو نانا صاحب د سیکیزم کوم جوړوم بسنګر چې دی دې سره معجزې وي او ته یې ثبوت یې که نشي ثبوت کولی که عیسوي راشي چې عیسی سره معجزې موږ یې منو ځکه قرآن کې ذکر دی نو محمد صلی الله علیه وسلم چون آخري پیغمبر و قرآن چون آخري کلام و او د ټول انسان ته رالیږل شوی دا ذکر شوی په سورې ابراهیم کې سورت نمبر اول سورت نمبر 14 آیت نمبر اول سورې ابراهیم سورت 14 آیت نمبر 2 سورې بقره سورت نمبر 2 آیت نمبر 15 هم چې سورې الزمر سورت نمبر 19 آیت نمبر 30 چې قرآن ټول انسانیت ته نازل شوی په حیث یو هدایت باندې نو قرآن ټول انسانیت ته راغی د ټول وخت دپاره راغی مخکې پیغمبران ما مخکې بحث کړی دی چې محدود وخت ته راغلي او محدود قوم ته راغلي ټول انسانیت ته نه په همدې ډول باندې د هغوی کتابونه محدود قوم ته او محدود وخت ته نو همدې دپاره د هغوی د محفوظ کولو هم ضرورت نه اوس راځو د هغوی د ساتلو ضرورت نه هغوی محفوظ شوي دي او قرآن د الله سبحانه کلام دی دغه کې دغه بحث هم وکړم که چیرته یو سړی د عیسی علیه السلام په وخت کې ژوندی و او د عیسی علیه السلام کتاب یې تعقیبو چې کوم تورات زبور انجیل دی په همدې ډول که نن هغه ژوندی دی هغه باید محمد صلی الله علیه وسلم تعقیب کړي او قرآن تعقیب کړي ځکه د آخري کلام د الله سبحانه وتعالی دی او آخري نبی رسول وسلم د اسلام محمد صلی الله علیه وسلم دی دا غلط فهمي ده چې نور پیغمبران نور مذهبونه نه دا ټول مسلمانانو او ټول یو مذهب ته یو دین ته کار کړی دی چې هغه د اسلام راځو خپل مخ ته راځو په دې کلام کې چې کوم معجزه وه په هغه وخت کې عربانو ته یې معجزې وړاندې کړي دي چې کله قرآن نازل شو د قرآن یو خاص چیلنج وړاندې کوو ټول انسانیانو ته چې چون په ساینس کې او په منطق کې دا واضح خبر ده چې ساینس لوستی وي چې په ساینس کې چې کله هم نظریه راځي یو نظر راځي د ساینسي خلک ډېر زیات مصروفه دي نشي کولی چې هر یو نظر چک کړي دوی څه شی کوي یا دوی وایي چې ورور ته ماته یو لاره وښیه چې ستا د نظر زه غلط ثابت کړم لکه څنګه چې آلبرټ آینسټاین د ګریویټي او همداسې نور تیوري اف ریلیټیویټي چې کوم هغه وایي چې وخت او ټایم دا ټول سره ټایم او لوکیشن او سپیډ ریلیټیویټي تیوري تاسو لوستلی شئ یعنې دې تیوري نظر یې ورکو هم چنان لارې ورکړي چې ولې دا نظر زما صحیح دی او په دې لارو که غواړې غلط ثابت کړي نو ثابت یې کوي ته نه د ده باندې فکر وکړې چې دا نظریه څومره صحیح ده ته باید اول په دې فکر وکړې چې دا نظریه څنګه غلط ثابتېدی شي نو قرآن همدا فالسفیکشن ټیسټ ورکوي عربانو ته د هغه وخت بلکې ټول انسانانو ته د هغه وخت نه وخله د 660 د بي سي ای نه وخله تر ننه پورې او تر انشاءالله تر قیامته پورې او خلکو د اندازې ټیسټ باندې کوشش نه کړی د قرآن فالسفیکشن ټیسټ څه شی دی د باندې موږ بحث کوو انشاءالله چې خلک قرآن باره کوم اعتراضات لري هغه موږ یو جوابو لیکن زه غواړم دغه ټیسټ تاسو ته وړاندې کړم چې د قرآن دغه امتحان څه شی دی قرآن وایي زه حق یم یو کتاب دا نه وایي یو کتاب دا نه وایي ته د هندویزم راواخله بګوت ګیتا راماین اندوپنیشد یجروید ساموید اتھروید یوم دا نه وایي زه حق یم نو په همدې ډول باندې قرآن چیلنج ورکوي په مختلف ځایونو کې او دا چیلنجونه ورځ په ورځ یعنې اسانه کوي نور هم چې هر سړي ته په هر میدان کې واضح شي چې دا انسانان چې کوم دي دا به ځان تسلیم کړي قرآن ته چې قرآن حق دی قرآن څه شی وایي
الله سبحانه تعالی فرمایي په سورې اسراء سورت نمبر 18 آیت نمبر 88 کې که چیرې تاسو وایئ چې دا کتاب د الله طرف نه دی نو بیا راشئ همدې کتاب په شو کتاب جوړ کړئ. څومره اسانه چیلنج. زه وایم چې زه بهترین پهلوان یم. صحیح شو؟ مثال د پهلوان درکوم. زه حق یم. که ته وایې ته حق نه بیا راشه ما غلط ثابت کا. دا خو ډېر منطقي چیلنج دی. خلک به کیدای شي دا وایي چې قرآن خو 5,500 آیاته دی 114 سورته دی. دا خو ډېر سخته کېږي چې موږ ټول کینو دا ولیکو. دا خو ډېر وخت اخلي. دا چیلنج ډېر سخته دی. الله سبحانه تعالی اسانه کوي. په سورې حود کې سورت نمبر 11 آیت نمبر 14 کې الله سبحانه فرمایي که چیرته تاسو وایي دا قرآن د الله طرف نه دی راشئ بیا الله سورته جوړ کړئ. سبحان الله. ته که سورې فلق، سورې ناس، سورې کوثر دا ټول راواخلې محدود سورتونه دي واړه واړه کیدای شي 15 ورق هم نشي. راشه 10 سورته جوړ کا. خیر دی که ټول قرآن نشي جوړولی. چیلنج نور هم تا ته اسانه کړی دی 10 سورته جوړ کا. لیکن بیا هم که ته ګیله کوې چې 10 سورته نشم جوړولی نو بیا ته ناحقه یې او نور قرآن هم دا چیلنج نور اسانه کړی دی. چون دې پروګرام کې موږ سره وخت نشته. راځئ راتلونکي پروګرام کې د قرآن چیلنج باندې تفصیلي بحث وکړم.